سوال یې ورور کړی چې کله پیریانو د رسول صلی الله علیه وسلم تلاوت واورېدو نو هغه کوم صورت تلاوت کو؟ الجواب، اول دا خبره یاد کړئ پیریان دا د الله مخلوق دی چې الله پیدا کړي دي د اور نه. بیا په دوی کې چې کوم نافرمانه دي هغوی ته شیطانان ویلی کېږي، او دا یو داسې مخلوق دی چې موږ ییني او موږ یې نه یینو. من حیث لا ترونهم، الله قرآن کې دا خبره کړې چې هغه تاسو یینو خو تاسو یې نه یینئ. او پیریانو نه چې څوک منکر دی هغه د قرآن او د حدیث نه منکر دی. او زمونږ دا نبی، زمونږ دا رسول صلی الله علیه وسلم دی الله پیریانو او انسانانو ته لېږلی دی، ټولو ته یې رالیږلی دی. نو پیریانو د هغه تلاوت اورېدلی او د دې ذکر الله قرآن کې په دوو ځایونو کې کړی، بلکې یو پوره صورت دی په قرآن کې په یو کم دېرشمه سپاره کې چې هغې ته سورة الجن ویلی کېږي. پای کې ذکر دی او په سورة الاحقاف شپږشتمې سپارې په اولني صورت کې. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بعضو ملګرو سره روان شوی د سوق عکاظ طرف ته د طایف په لار، او په دغه ورځو کې د شیطانان الله د اسمان نه بند کړي وو. ولې بند کړي وو؟ وحی راتله، نو چې کم یو به هم بره تو د غوږ ایښودو دپاره نو هغه به په یو شغله باندې ویشتلی کېدو. نو دا شیطانان واپس رالو د خپلو مشرانو ته او خپل منځ کې هغوی دا خبره وکړه چې آخر څه چل دی چې د اسمان داسې مضبوطه چوکیداري کېږي. سیچل خو دی ما حال بینکم و بین خبر السماء الا شیء حدث، دا چې موږ د اسمان د خبرونه بند کړی شو که نه نو سیچل شوی دی. بیا ورته دا امر وشو چې فضربوا مشارق الارض و مغاربها، لاړ شئ د ځمکې په دې مشرق او مغرب کې وګرځئ او وګورئ چې دا څه قصه ده. به دوی چې رالو نو رسول صلی الله علیه وسلم په یو مقام باندې و چې هغې ته نخله ویلی کېږي. دقه د عکاظ د میلې او بازار ته روانو او ملګرو له امامتي ورکوله د سحر د مانځه. نو دوی چې رالو دوی غوږ کېښود تلاوت ته، چې غوږ یې کېښودو نو یې ښه هغه دا خبره ده د څه د لاسې چې موږ بند کړی شوي یو د اسمان د خبرونو نه نو هغه دا قصه ده، نن موږ پوه شو. چې واپس رالو نو بیا یې قوم ته هغه خبره وکړه انا سمعنا قرآنا عجبا، یقینا موږ واورېدو قرآن ډېر عجیبه، یهدي الی الرشد، هدایت کوي د نیغې لارې طرف ته. او عجیبه خبره دا ده چې کله سړی د پیریانو دا خبره واوري چې دوی په اول پیر قرآن نه دومره متاثره شو او دی وایي چې موږ قرآن واورېدو ډېر عجیبه، نو تعجب به هلته درشي چې یو د 30 40 50 شپېتو کالو مسلمان هغه باندې قرآن دومره اثر کړی نه دی او څنګه به پې اثر وکړي هغه به پوه شوی نه دی چې دی دا ووایي چې یاره د الله دا کلام څه عجیبه کلام دی او دا خو نیغې لارې طرف ته هدایت کوي. سورة الاحقاف کې چې کله الله دا خبره ذکر کړې ده نو الله وایي کله چې دوی حاضر شو نو یو بل ته ووایي انصتو غلي شئ، داسې ادبناک خلک وو. ښه دا لږ دوی ایمان نه دی راوړی، ځکه زه یم چې تعجب به په دې بعضو مسلمانانو وکړي. دا لږ دوی ایمان نه راوړی خو یو بل ته وایي غلي شئ دا خبره واورئ. کله چې تلاوت ختم شو دوی واپس لاړو خپل قوم ته. الله وی منذرین واپس شو، یره ورکوونکي خپل قوم ته یره ورکړه او دعوت یې ورته ورکړو. کله دې په ځای تاسو سره درس واورئ نو ډېره فایده به درله درکړي. نو واپس چې قوم له لاړو نو دعوت یې قوم له ورکړو. و دلته یو دوه خبرې دي،
یعنی یو قرآن پی دومره زر اثر وکړو نو دویم دعوت یې شروع کړو. خو سوال د تا نه دی، د تا نه سوال دی. یو قرآن د باندې چې دومره اثر کړی، دویم چې دی اورېدلی دی او ځان ته پې پوه کړی، بیا دې چا ته بیان کړی. نو دې ځای نه خو دا واضحه شوه چې پیریانو قرآن هغه اورېدلی دی. خو په دې اول ځل چې کله رسول صلی الله علیه وسلم د تلاوت کوو او دوی واورېدو، نو دې پیر له رسول صلی الله علیه وسلم نه و خبره. وروسته بیا څو پیري د پیریان راغلي دي او د رسول صلی الله علیه وسلم سره ملاقاتونه هم شوي دي، تلاوتونه مې اورېدلي، خو په اول پیر کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه و خبر. دا خو دوی رالو ګرځېدو خو لټون کوو چې آخر څه قیسه ده، چې وایي که تو یاره دا خو یو سړی ولاړ دی او څه وایي او شاته پسې کسان ولاړ رالو دوی غوږ کېښود، چې غوږ یې کېښود دوی متاثره شو، لاړو هغوی اسلام قبول کړو. نو دوی بیا راغلي ډلې ډلې وخت په وخت. نو د پیریانو دا قصه د رسول صلی الله علیه وسلم سره داسې یو پیر نه ده، دا یو پیر نه ده، څو پیري راغلی ده. خو د روز سوال دا دی چې کوم صورت رسول صلی الله علیه وسلم وایي. نو جواب د دې دا دی چې امام حاکم یو روایت راوړی دی، وی کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د سورة الرحمن تلاوت وکړو د صحابه کرامو په مخ کې، چې کله فارغه شو نو دې ملګرو ته یې دا وویې، وی څه چل دی چې تاسو غلي ناست یئ، ستاسو نه خو پیریان ښه په جواب کې. ما چې به کلم دا خبره وکړه فبأي آلاء ربکما تکذبان، الله وی چې زما د کم نعمت نه به تاسو انکار کوئ. وی هغوی به وی چې ولا بشیء من نعمتک ربنا نکذب فلک الحمد، یا الله موږ خو ستا د یو نعمت نه منکر نه یو، ستا شکرونه ادا کوو. نو پیریانو ستاسو نه ښه جواب کوو. نو دې نه واضحه شوه چې رسول صلی الله علیه وسلم د سورة الرحمن تلاوت کړی، خو دا څوک نشي ویلی چې بس دقې یو صورت دی. ولې؟ ځکه چې پیریان یو پیر نه دي راغلي، بار بار راغلي دي. نو داسې سړی جواب کولی شي چې یو پیر رسول صلی الله علیه وسلم سورة الرحمن تلاوت کو پیریان اورېدلی، نور به هم هغوی اورېدلی، خو د هغې وضاحت نه دی راغلی چې هغه کوم صورتونه یې اورېدلی دي.